زما عزتمندو زما د خبرو ته خمو توجه شي. جهنم کې الله رب العالمین فرمایي کلم چې یو ډله وغورځول شي څه خلک جهنم ته وغورځول شي نو د جهنم ملائک ولاغینه تبوس دي کوم شي غیبان مقرر دي الم یاتکم نذیر الک اساس دي کلی ته اساس دي علاقه ته کوم حق پرست عالم نو راغله کوم د قران او د سنت داعی نو راغله داس یو عالم چې تاسو نه دنیا نه غفتله تاسو نه عزت او مشري نه غفتله زما عزتمند په الله مې قسمي او به مې په هغه رب قسمي چې د عرش د پاسه استوا کړی دا والله که زمو علما د تاسو نه پیسې غواړي والله العظیم که زمو علما د تاسو نه عزت غواړي زما دې په الله قسمي که زمونږ د علما تاسو نه نوم غواړي او شهرت نه غواړي رب العالمین مې قسمي تاسو زمو علما سره کېنئ دې سره وګرځئ د دې عادت وینئ د دې توجه وینئ د دې ارادي وینئ او لاشه د نور خلکو سره کېنئ او هغه سره پاسېږئ کله چې سترګې ړندې نه او زړه باندې مهر نه لګېدلې په الله مې قسمي د اسمان په میز کې چې کوم نور دی د ماسپخین نمر په شان دی به تاسو ته فرق ښکار شي چې دا د الله والا خلق دی او دا د دنیا والا خلق دی دا حزب الرحمن دی دا بل حزب الشیطان دی دا خلق غواړي چې دا خلق د مخلوق د تعلق نه راوبسي او د خالق سره جوړ شي دې خلقو ته آخرت وخی د دې خلقو دنیا او آخرت دواړه خشي قرآن او سنت د خلکو بدلونه کې راشي الله ته راضي شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د قیامت پر ورځ باندې ملاو شي هغه د خلکو نه خوشاله په دې باندې فخر کوي ځکه چې د خلکو به د قرآن او حدیث د عقیدې له پزړه کې ځای ورکړي او د قرآن او د حدیث عقیدې له په خپل خار کې او په خپل کلی کې ځای ورکړي په خپل جمعات کې د قرآن او سنت د عالم قدر به کړي دغه درسونو ته بناستي هغه ملاتړ به کړي دغه باندې به کم دي هر قسم قرباني ته تیار شوی محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام څومره خوشاله دي دغه مؤمنانو نه او زما عزتمندو هغه خلک هم تاسو وګورئ چې هغه دا غواړي چې دا خلک کچرته زمنګ نه لاړ شي منګ دې ته قران بیان کو که حدیث ته بیان کو که حق ته بیان کو دا خلک به زمنګ نه خپشي زمنګ اړې به بند شي زمنګ تنخواګانې به بند شي زمنګ عزت او مشري به لاړ شي زما عزتمندو په الله رب العالمین مې دې قسمي دا هغه د مشرکانو شبهه ده چې هغه مشرکانو په ذهنونو کې شیطان د شبهه ورچولې و دې خبره ته خمو توجه شي لګه لګه ګرمي ده ان شاء الله موږ او تاسو به لګه ګرمي ده الله لپاره برداشت کوو زما عزتمندو متوجه شي زما خبرو ته د دنیا دا ګرمي به ډیره سختي او کنه د آخرت دا ګرمي به ډیره زیاته سختي والعیاذ بالله من ذلک هغه ګرمي چې قران کریم کې الله رب العالمین دا غیب مبارک فرمایي دا زمونږ او تاسو امتحان دی هغه ګرمي چې غیب مبارک رب العالمین فرمایلی دي ويقول نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون وإذا خلقوا توايت اي خلقوا د جهنم دا اور چې کوم دی دا غي ګرمي ډیره زیاته سخته ده زما عزتمندو د قیامت دا ګرمي ډیره زیاته سخته ده د قیامت دا ګرمي چې کومه ده د دنیا دا ګرمي دا غي په مقابل کې هیڅ شی نه ده نبی صلی الله علیه وسلم دا غي په باره کې تفصيلات بیان کړې دي چې هغه تفصيلات زما غرض نه ده زما عزتمندو د خبرو ته خمو توجه شي आवाज اوري ملګرو کنه اخر ملګری چې کوم ناس دي تاسو आवाज درځي پویږي په خبرو کنه پویږي حدیث کې راغلي دي زبر د خپل خبرو ابتدا نه مخکې یو حدیث مبارکه تاسو مخې تکیدم د خپل ځان د اصلاح لپاره او د مجلس کې چې کوملګری راغلي دي داغي د فائدې لپاره د الله رب العالمین نه دعا کو چې الله رب العالمین منګه او تاسو د حدیث مبارکه د مصداق جوړولو نه وساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مررت ليله اسري بي برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار وی د معراج په شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په شپه باندې وی زه جبرئیل امین سره روانم او بس خلکو باندې ورتیر شو وی دا خلک په دومره سخت عذاب کې مبتلا و دومره سخت عذاب کې مبتلا و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تقرض شفاههم بمقاريض من نار وی د اور قنچګانې ملائکه راوړي وي د اور قنچګانې د اور بیتی او په دې باندې د خلکو دا وختیش لول او بیت به دا وختي جوړیدل به د اور په قنچي باندې دا وختي ول وشلول بیت به جوړ شو دوباره وی فقلت من هؤلاء يا جبريل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما او فرمایل ای جبريل امین دا څوک دي څومره سخت عذاب کې واقع دي دا څومره سخت مصیبت کې واقع دي دا کوم مجرمان خلک دي وغيرته فرمایل خطباء امتك وإذا استاد امت نعوذ بالله من ذلك خطيبان دي خطيبان
هغه خلک چې غیبه په سټیجونو باندې ودرېدل او بیانات به خلکو ته کول جمعهتونو کې به پاسېدل او خلکو ته بیانات کول یقولون ما لا يفعلون هغه خبرې به کولې چې خپل په عمل کې نه وي يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون خلقو ته چې کوم دی په نیک عمل باندې امر کو او خپل ځان بداغینه یرو خلقو ته ویل چې خلقو نیک اعمال وکي حق منی توحید منی سنت منی صدقې ورکي زکاتونه ورکي او خپل ځان به تیرو خپل ځان ته د خبرې نه متوجي کولې بد عمل خلق بو وي افلا يعقلون دا څومره به عقل خلق دي چې نور خلق اغه د جهنم نه د خلاصولو غم سره دی لګي دي خلک د جهنم نه خلاصي خو لیکن خپل روان دي جهنم ته د خپل ځان غم او د غي سوچ او فکر سره نشته دي زما عزتمند او غرض مې ده الله رب العالمین منګو تاسو د دغه علماو نو وساتي الله رب العالمین منګو تاسو د حق پرست علماو صحبت را نصیب کړي الله رب العالمین زمنګو تاسو ناس ته پاسه د الله ولا علماو سره زما عزتمند د قران او سنت علما چې کوم دي والله العظیم د حق پرست علما دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دین وارثان دي نبی صلی الله علیه وسلم دنیا کې چې کوم علم پرېخه د قران او سنت پرېخه د هغه میراث دی علماء کرام ته په دنیا کې پاتې شوی دی او ډیر اخسته